Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel. Dear students, امید ده چې ټول به ښه وئ. راځو نن ویډیو کې سبلنګوال روټ یا بکل روټ او همدا ډول ریکټل روټ باندې خبرې کوو. موږ روټ اف ډرګ اډمنسټریشن شروع کړی ده. د درملو د تطبیق لارو باندې بحث شروع کړی ده. په هغې کې مو بیا لوکل روټس ویلیو، همدا رقم سیسټمیک روټس هم شروع کړي وو. سیسټمیک کې بیا تېره ویډیو کې انټیرل روټ باندې بحث کړی و، او بیا مې انټیرل روټ په درو ډلو ویشلی و. یو اورل روټ پکې و، یو سبلنګوال یا بکل روټ پکې ده، دریم ریکټل روټ ده. تېره ویډیو کې موږ په اورل روټ باندې خبرې کړې وې. دغه ویډیو کې د انټیرل روټ له ډلې نه سبلنګوال روټ او ریکټل روټ باندې خبرې کوو. نو راځو نمبر فرست سبلنګوال روټ یا بکل روټ. سبلنګوال روټ یا بکل روټ دواړه انټیرل روټ کې راځي، او انټیرل روټ دا معنی کله چې ته درمل یو شخص ته د خولې له لارې تطبیق کوي یا جی آی ټي ګسټرنټسټاینل ټریک له لارې تطبیق کوي، بس دې ته انټیرل روټ وایي. او خوله یا اورل کیویټي یا ماوث د ډایجسټیو ټریک یا د هضمي لارو لومړی برخه ده. د دې وجه نه سبلنګوال روټ او بکل روټ دواړه په انټیرل روټ کې شامل دي، ځکه ژبه او غومبوري او بکل کیویټي اورل کیویټي دا د ډایجسټیو ټریک برخې دي. اول راځو سبلنګوال روټ ته. سبلنګوال لنګوا ژبې ته وایي. سبلنګوال معنا د ژبې ښکته یا د ژبې لاندې. پلیسمنټ اف ډرګ انډر ټنګ، د ژبې لاندې درمل ایښودلو ته سبلنګوال روټ وایي. یعنې کله چې ډاکټر تاته د یو ډرګ درکړي، درمل درکړي، او دا درته ووایي چې دا درمل د ژبې لاندې کېږده، ژبې لاندې یې ونیسه، نو دې روټ ته د درملو د تطبیق دغه لارې ته به موږ سبلنګوال روټ وایو. یو بکل روټ ته. بکل روټ دا هم انټیرل روټ ته. کله چې موږ د غومبورو یعنی د چیکس او د گمز د غومبورو او د وریو ترمنځ ساحه کې موږ درمل کیږدو، درمل تطبیق کوو، دې روټ ته به بیا بکل روټ وایي. یعنې کوم ځای کې چې موږ تاسې دا ډېری خلک چې نسوار نیسي یا د موږ چې مسواک وایو په دغه ساحه کې چې کله موږ درمل کیږدو، کوم چې تاسې په دې انځور کې وینئ، دغه ساحه کې د درملو تطبیق ته موږ بکل روټ وایو. راځو د سبلنګوال روټ اډوانټیجز چې دي، ګټې چې دي. اوله ګټې دا ده چې ریپډ ابزارپشن. کله چې ته درمل د ژبې لاندې کیږدې، تطبیق یې کړې، د ژبې لاندې دې کیښودل، دا درمل ډیر زر جذبیږي سیسټمیک دوران ته، سیسټمیک سرکولیشن ته، عام دوران ته، جنرال سرکولیشن ته یا د وینې جریان ته ډیر زر جذبیږي. نو څومره چې زر جذب شي، دویم ګټه به یې دا وي ریپډ افیکټ، هغومره به چټک تاثیر کوي. نو د سبلنګوال روټ یو ګټه دا ده چې درمل کله هم ته ژبې لاندې کیږدي، دا زر جذبیږي، ځکه ډیره وسکولر ساحه ده. دویمه ده چې څومره زر جذب شي هومره به یې تاثیر چټک وي، ډیر زر به تاثیر کوي درمل. دریمه خبره دا ده چې ایزلی اډمنسټرډ، په ډیرې اسانۍ سره درمل موږ تطبیق کولی شو. داسې یو کمپلیکیټډ پروسه نه ده، پیچلې پروسه نه ده. ناروغ ته صرف چې ووایي دا درمل دی، ژبې لاندې کیږده، بس اسانۍ سره تطبیق کیږي. اوس مثلا که یو ناروغ ته آی وي ډرګ ورکوي، آی ایم ورکوي، هغه بیا اسانۍ سره موږ نشو تطبیق کولی. خو سبلنګوال روټ بیا داسې روټ دی چې درملو د تطبیق یوه اسانه لار ده. څلورمه ایوایډ فرست پاس میټابولیزم. دا مهمه خبره ده. کله چې درمل ته د ژبې لاندې کیږدې، دا درمل جذبیږي سیسټمیک سرکولیشن ته، او د فرست پاس میټابولیزم نه یې مخنیوی شوی. یعنې هغه لار چې موږ ویلې وه، هغه میټابولیزم چې موږ ویلی وو، پري سیسټمیک میټابولیزم چې ویلی وو، چې درمل لیور کې د سیسټمیک دوران ته داخلېدلو نه مخکې تخریبیږي، منځه ځي، د هغې نه دا بچ شوي وي. دا مهمه خبره ده. فرست پاس میټابولیزم لپاره تیری ویډیوز وګورئ. پنځمه خبره دا چې one can spread the drug after the desired effect has been obtained. که چیرته ته درمل د ژبې لاندې کیږدې او تا چې کوم هدف لپاره درمل اخیستې وي، کارولی وي، هغه هدف ترلاسه کړي، هغه تاثیر درمل وکړي، هغې نه وروسته ته کولی شې دا درمل یا دغه ګولۍ وغیره وغورځوي. دا یې بل یو مهم ګټه ده د سبلنګوال روټ. یعنې مثلا که نایټروګلیسرین ژبې لاندې کیږدې، بی پی وغیره ډاون کې، فشار ټیټ کې، کنټرول شي، کوم تاثیر لپاره چې تا اچولی هغه تاثیر شو شي، څرګند شي، هغې نه وروسته ته کولی شې دا درمل بیا وغورځوې. شپږم اډوانټیجز دا ده ډرګ از ډایرکټلی ابزارب انټو سیسټمیک سرکولیشن. دا درمل چې د دې ژبې لاندې ساحې نه چې جذبیږي، دا ډایرکټ سیسټمیک سرکولیشن ته ځي، هغې نه وروسته ټول وجود کې ډسټریبیوټ کیږي، توزیع کیږي، او هغه ځای ته هم ځي کوم ځای کې چې موږ ته د درملو تاثیر پکار وي.
نو سبلینګول روټ لنډ معنا دا ده چې کله موږ ډرګ د ژبې لاندې تطبیق کوو ژبې لاندې کیږدو بس دې ته موږ سبلینګول روټ وایي. ګټې شی دي چټک جذبیږي له دغه ځای نه، چټک تاثیر ښیي، په اسانۍ سره تطبیق کیدونکې لار ده، فرست پاس میټابولیزم نه مخنیوی شي، نو درمل بایو اویلیبیلیټي زیاته شي او د سره درمل په لوړ غلظت سره دوران ته لاړ شي، ښه تاثیر ښودلی شي او د درملو د استعمال نه وروسته تاسې کولی شئ هغه درمل هغه ګولۍ وغیره وهم غورځوئ. او شپږم دا چې درمل ډایرکټ سیسټمیک سرکولیشن ته جذبیږي. ډیس اډوانټیجز هیڅ شی دی. اوله خبره دا چې انکنوینینټ فار فریکوینټ یوز. ته چې بار بار یو ناروغ ته داسې ډرګ ورکوي چې ورته وایي چې دا د ژبې لاندې کېږي، نو ناروغ داسې یو ځورېدونکی احساس کوي، نه ناراحته احساس کوي، د نارامۍ احساس کوي چې دا سهار وخت ژبې لاندې د ګولۍ کېږي ده. نو دا یو ډیس اډوانټیجز دی. دویم اریټیشن اف اورل میکوزا. بار بار که ته خوله کې د ژبې لاندې ګولۍ کېږدې نو دا بعضې وخت کې د خولې چې کومه میکوزا ده مخطي غشا ده هغه تخریشوي، یعنې خوله خوړینوي په لنډ ډول. دریم اکسیسو سلایویشن. بار بار سبلینګول روټ نه استفاده کول د زیاتو د سلایویشن یا د لاړو د افراز باعث ګرځي. خوله کې لاړې ډېرې افرازیږي نو بار بار ناروغ بیا لاړې توکوي. دا یو ډیس اډوانټیجز دي. څلورم بیټ ټیسټ. بعضې درمل داسې دي کیمیکلز داسې وي چې هغه ذایقې له لحاظ نه لږ بد وي، یو خرابه ذایقه لري، بده ذایقه لري، نو دا یو ډیس اډوانټیجز دی. نو ډیس اډوانټیجز دا معنی چې سبلینګول روټ باندې کله ته ډرګ ورکوي ناروغ ځورېږي، ورنه توانون نه وي، ګټې نه وي. نو هغه کې څلور ما خبرې یاد کړې. اول خو دا چې بار بار استعمال سره ناروغ ځورېدونکی احساس کوي، د نارامۍ احساس کوي چې څه هر وخت د ژبې لاندې ګولۍ کېږدو. دویم دا چې د خولې د مخاطي غشا د تخریشېدلو باعث ګرځي، د لاړو د زیات افرازو باعث ګرځي، د ذایقې له لحاظ نه بعض درمل بد وي نو ناروغ کرکه غوندې کوي. فار ایگزامپل د کوم ډرګز دي چې موږ سبلینګول یا ژبې لاندې کېږدو، یو بیسټ ایگزامپل چې دی ګلایسرایل ټراینایټریټ یا جي ټي ان یا نایټروګلایسرین په نوم هم راځي. نایټروګلایسرین د نایټریټس کورنۍ ډرګز دي، ویزو ډایلیټرز دي، رګونو ته توسع ورکوي. کله چې ته د ژبې لاندې نایټروګلایسرین کېږدې دا به جذب شي سیسټمیک سرکولیشن ته، دا به رګونو ته توسع ورکوي، رګونو کوتر به زیات شي. نو دا رګونو کوتر چې زیات شي یو کار به دا وشي چې دا ګلایسرایل ټراینایټریټ یا نایټروګلایسرین موږ د هایپرټنشن د تداوی لپاره کارو. کله چې د وینې فشار لوړ وي هغه وخت کې موږ بیا کولی شو نایټروګلایسرین ګولۍ ژبې لاندې کېږدو او ډېر زر ډېر چټک within minutes بی پی کموي، فشار کموي. وجه دا ده چې رګونو ته به توسع ورکړي، دې سره به پیریفرل ريزسټنس کم شي او کله چې ريزسټانس کم شي بلډ پریشر به هم دې سره کم شي ځکه ورکلوډ کمیږي. سیملرلی نایټروګلایسرین د انجاینا پیشنټ لپاره هم مونږ کاروو. انجاینا چیسټ پین ته وایي، د سینې یو کریکټرسټیک پین دی کله چې د زړه عضلې ته په کافي مقدار وینه اکسیجن نه رسیږي او دې وخت کې ته اکټیویټیز کوي، کار کوي، تمرین کوي، ورزش کوي، منډه وهي، دې وخت کې انسان ته داسې سینه کې درد احساسېږي، سکویزینګ غوندې پین وي، داسې درد وي چې ناروغ داسې احساس کوي لکه سینه کې چا نیولی وم، یو پریشرایزډ پین وي لکه سینه باندې چې چا یو څه ایښي وي، زور کوي، فشار واردوي. نو انجاینا کې هم موږ نایټروګلایسرین نه استفاده کوو. نو هغه نایټروګلایسرین موږ ژبې لاندې کېږدو، ډېر زر جذبیږي، چټک تاثیر هم کوي، اسانۍ سره ناروغ خپل هم تطبیق کولی شي، ژبې لاندې کېښودلی شي. دا و سبلینګول روټ. سیملرلی دویم روټ دی ریکټل روټ. ریکټل روټ دا معنی کله چې موږ درمل یو ناروغ ته د ریکټوم له لارې تطبیق کوو بس دې روټ ته به بیا موږ ریکټل روټ وایو، ځکه ریکټم دا هم د ډایجسټیو ټریک یا د الیمنټري ټریک یا د هضمي کنال برخه ده. د دې وجې نه ریکټل روټ هم په انټیریل روټ کې شامل دی. ریکټلی چې کوم ډرګ مونږ اپلای کوو، تطبیق کوو، هغه ډېری وخت یا سپوزیټري شکل کې راځي یا انیما شکل کې راځي. سپوزیټري باندې مې جدا ویډیو کې خبرې هم کړي دي. کله چې درمل جامد وي یا نیمه جامد وي او پوښ کې پټ وي، کور شوي وي او مونږ یې په ریکټوم کې کېږدو او بیا هغه پوښ 37 ډیګري سنټیګریډ ټمپریچر کې حل شي، درمل ورنه آزاد شي، بیا درمل تاثیر کوي، دی ته مونږ سپوزیټري وایو. بیزوکوډایل سپوزیټري دا، ګلایسرین سپوزیټري دا چې قبضیت کې یا کانسټیپیشن کې موږ استعمالو. سپوزیټري باندې بیل ویډیو کې موږ ډیټیل سره غږېدلو. دویم انیما ده.
ریکټل انیما دا معنا چې بعضې درمل داسې دي چې هغه لیکویډ فارم کې راځي یا فلویډ وي، مایع حالت کې راځي، او موږ دغه درمل چې لیکویډ دي یا مایع دي اخلو یې د ریکټوم له لارې زر کوو یا یې ریکټوم کې تطبیق کوو. خو دا درمل چې لیکویډ دي دې ته به موږ انیما کلمه ورکو. نو انیما او سپوزیټري کې یو ډفرنس دا ده چې سپوزیټري به جامد درمل یا به نیمه جامد وي، انیما کې به درمل لیکویډ وي. سپوزیټري د ګوتې په واسطه کې ښودلی کېږي او انیما انجکټ کېږي. راځو د ریکټل روټ اډوانټیجز ته. ګټې چې دي، اوله ګټه دا ده سیوټیبل ان وومیټنګ اینډ انکانشیس پیشنټ، هغه ناروغان چې کانګې ورځي، کای ورځي، یا هغه ناروغان چې بېهوشه وي د هغې لپاره مناسبه لار ریکټل روټ ده. نو څوک چې ومیټنګ کوي هغې ته خو ته اورلی ډرګ نشي ورکولی ځکه بیرته یې کای کوي، نو ګټه نه کوي. او کوم ناروغان چې بېهوشه وي، انکانشیس وي، هغې لپاره هم موږ ریکټل روټ نه استفاده کولی شو. دویم اډوانټیجز ګټه یې دا ده چې آلسو یوز فور لوکل افیکټ، دې لپاره چې تاثیر په همدې مشخصه ساحه کې وکړي، لوکل ایریا کې وکړي، ټول باډي باندې افیکټس ونه کړي. دا هم د ریکټل روټ یو ګټه ده. کله چې یو څوک کانسټیپیشن ولري یا قبضیت وي، د قبضیت لپاره مونږ سپوزیټري نه ریکټل سپوزیټري نه هم استفاده کولی شو، ریکټل انیما نه هم استفاده کولی شو. فرق صرف دا ده چې سپوزیټري کې ډرګ سالډ یا سیمی سالډ وي، انیما کې ډرګ لیکویډ وي، مونږ یې په ریکټوم کې انجکټ کوو. او دې سره سټول وغیره یا هغې ته مواد سافټ شي، نرم شي، ګیسټریک موټیلیټي زیاته شي او انسان هغې ته مواد وکړي، کانسټیپیشن نه یو څه راحت میلاو شي. سیملرلی لوور جی آی ایکس رے، د جی آی ټي کنال یا د ګیسټرو انټسټاینل ټریکټ څومره هضمي لارې چې دي په دې کې د اخرنۍ چې کومې لارې دي، سیګمویډ کولون دی، ریکټم دی، هغې نه مخکې چې کوم ډسنډنګ کولونز وغیره دي، د هغې د یو بیسټ ایکس رے ایمیج اخیستلو لپاره ریکټل روټ نه هم موږ استفاده کولی شو. داسې کولون کلینزینګ دپاره یا د کولون د صفا کولو لپاره هم موږ ریکټل روټ نه استفاده کولی شو. د ریکټل روټ ډیس اډوانټیجز چې دي، یعنې کله چې ناروغ ته درمل د ریکټوم له لارې تطبیق کوي، د دې توانونه چې دي یا ډیس اډوانټیجز چې دي، اول ډیس اډوانټیجز دا ده چې امبیرسنګ، ناروغ داسې د شرمېدلو احساس کوي. انکنوینینټ، ناروغ د ناراحتۍ یا د ځورېدلو احساس کوي، داسې ځورېږي چې دا به بیا ریکټلي دا ډرګز اپلای کېږي. دریم ریپیټډ یوز لیډ ټو ریکټل انفلمیشن، بار بار که ته یو درمل د ریکټوم له لارې تطبیق کوي، نو دا د ریکټوم چې کوم میوکوزه ده د هغې د انفلمیشن باعث هم ګرځېدلی شي، اریټیشن باعث ګرځېدلی شي. مهمه خبره دا ده چې کله ته ریکټلي یو ناروغ ته ډرګ ورکوې، دغه ډرګز که چېرته ایکسټرنل هیمورایډل وین ته ابزارب شول، نو 50% دا بایپاس کېږي، سیسټمیک سرکولیشن ته ځي. او که چېرته انټرنل هیمورایډل وین ته ابزارب شول، نو دا بیا پورټل سرکولیشن له لارې لیور ته ځي. دا یې امپورټنټ نوټ دی په ریکټل روټ کې.